د زده کړې خبره مو وکړه. که چیرې دغه زما او ستا خبرې په کندهار کې په کابل کې یو ځوان ګوري او غواړي د AI په اړه زده کړه وکړي او ځان د دې نوي کاري مارکیټ سره برابر کړي، د کومه ځایه شروع وکړي؟ موږ باید AI زده کړو، ویې پېژنو اول چې AI دی څه شي، هغه سافټویرونه وکاروو چې زموږ کار اسانوي. مثلا تخنیکي مهارتونه زده کړو. د AI د زده کړې پر ځای باندې اول باید کمپیوټر زده کړو، ژبې زده کړو او د دې په اړه باندې تحقیق وکړو. د خپلو ماشومانو لپاره دا زده کړه اسانه کړو تر څو د نړۍ سره برابر سو. که یو ځوان غواړي د AI څخه شروع وکړي، نن یې ریسورسونه بیخي ډېر دي. ساده دی کولی سي چې چټ جی پي ټي ته ورسي او هغه ته ووایي زه غواړم چې AI زده کړم، ما ته یې په پښتو باندې تشریح کړه. چټ جی پي ټي به درته په پښتو باندې معلومات ورکړي. یا یوازې چټ جی پي ټي نه ده، دې ته فرنټیر ماډلز وایي. ډېر نور شته، جیمینای شته، کلاوډ شته، چټ جی پي ټي خپله دی، د مایکروسافټ هم خپل ځان ته د کو پایلټ په نوم باندې لري. بیخي زیات دي، خو او هره ورځ نوي معلومات او نور هم دقیق کیږي. ښه خبره دا ده چې موږ د ټول هغه ریسورسونه چې موږ په لاس کې لرو، که هغه یوټیوب دی، که خان اکاډمي ده، که یوډیمي ده، که کورسیرا ده، که خپله دغه فرنټیر ماډلز دي لکه ما چې درته وویله چټ جی پي ټي دی یا دا نور، هغوی ته ورسئ، ورته ووایاست چې زه غواړم چې د AI په اړه باندې معلومات ترلاسه کړم، ما ته د یوې میاشتې یو کورس جوړ کړه. زه 5 ورځې وخت ورکولی سم او د ورځې یو ساعت وخت ورکولی سم. زه باوري یم چې تاسو ته به یو ډېر ښه کورس جوړ کړي او د هغه کورس له لارې تاسې کولی سئ چې هره ورځ یو ساعت وخت ورته ورکړئ او د AI په اړه باندې نور معلومات هم ترلاسه کړئ.